د نن ورځې تازه او ډیر مهم خبرونه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د هډې فارم پر 10 جریبه ځمکه د آسیایي بانک د 143 میلیونو افغانیو پر مالي لګښت او د زورلرستان شرکت پر تخنیکي همکارۍ سولري سیستم جوړ شوی دی. د معلوماتو له مخې دغه سولري سیستم پر 3600 سولرونو 1.2 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې 20,000 جریبه ځمکه به پرې خړوبه شي. په نورستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د زیانمنو شویو ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د لسګونو زره هکتاره ځنګلونو او څړځایونو د پراخولو پروژه روانه ده چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د سیمې کارتونو له لوړې بیې شکایت لري، خو د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت وایي څه باندې یو کال کیږي چې د سیم کارتونو د قانوني کېدو بهیر پیل شوی او د هغوی لپاره یې مشخصې بیې ټاکلي دي. د میساینک کان د عملي چارو په ژر پیل ټینګار شوی. د میساینک کان د عملي چارو د پیل په موخه د بین الوزارتي کمیټې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر د میساینک کان په تړاو د بین الوزارتي کمیټې ناسته کې د یاد کان د استخراج د عملي چارو په ژر پیل ټینګار کړی. ورته مهال د میساینک کان قراردادي شرکت مسؤلینو ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ژر به د یادې پروژې عملي چارې پیل کړي. تیر کال له هند سره د 209 میلیونو ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو له زیاتېدو سره هم مهاله د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2023 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ د 209 میلیونو ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده چې 509 میلیونه ډالر یې صادرات او 200 میلیونه ډالر یې واردات دي. بل پلو د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند د افغانستان د تازه میوو او وچو میوو د پلور لپاره ښه بازار ګڼي او د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کوي. یو شمیر سوداګر وایي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو د ودې لپاره د هیواد د هوایي دهلیزونو په ګډون د لا ډیرو اسانتیاو رامنځته کولو ته اړتیا ده. د روان میلادي کال له پیلېدو سره د پاکستان له لوري د چمن له لارې پر ډیورند کرښه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د تطبیق پر ضد د چمن د زرګونو کسانو پرلت 3 میاشتې پوره شوې. پرلتوال وایي سره له دې چې دوی ته تر اوسه د پاکستاني ریاست له لوري مثبت ځواب نه دی ورکول شوی، خو ټینګار کوي تر هغو چې غوښتنې ونه منل شي خپل پرلت ته به دوام ورکړي. د چمن پرلت پر ډیورند کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې نه مني. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت د مقام دننه په پرونۍ چاودنه کې د دې ډلې 3 غړي ټپیان شوي دي. سیمه ییز طالبانو ویلي ځانمرګي بریدګر هدف ته له رسېدو وړاندې د طالبانو له لوري وژل شوی دی. سرچینې وایي چې د ځانمرګي بریدګر هدف د نیمروز والي و، خو نوموړی د برید پر مهال خپل دفتر کې نه و موجود. د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره د ځانګړي مرکې پر مهال ویلي چې تیر 20 کاله افغانستان کې د طالبانو جګړه تایید کړې وه او دا پرې فرض و چې باید د بري مبارکي ورکړي. هغه د پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستي اختلافاتو ته په اشارې ویلي ما کابل کې ډیر زیات مجالس وکړل، په هیڅ مجلس کې مې د پاکستان پر وړاندې کرکه ونه لیدله، مینه او محبت مې احساس کړ. شخصا زه د افغانستان په اړه د خیر احساس لرم او دا به تل ژوندی وي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو واکمنۍ کې په لومړي ځل افغانستان ته تللی همداراز ویلي دغه سفر به یې
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو نوی باب پرانیزي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د لاریو چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو له وجې پاکستان د افغان لارې چلوونکو پر مخ تورخم دروازه تړلې او مقابل کې طالبانو هم په ورته عمل لاس پورې کړی دی او دا مهال دغه دروازه د دواړو لورو د ترانزیت پر مخ تړلې ده. په ورته مهال د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دوی د مسؤلینو له لوري خبر ورکړی چې د دې ستونزې حل لپاره یې له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون شنبه کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې نظام یې سوچه اسلامي دی او هیڅ هیواد یې سیالۍ نشي کولی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام تامین شوی دی او طالبان هیڅ هیواد ته د زیان اوښتو تکل نه لري. د مولوي عبدالکبیر په خبره الحمدلله په اسلامي نظام کې له دنیا سره سیالي څه چې له دنیا پورته روان یو، اقتصادي ستونزې لرو هغه به حل شي. دغه طالب چارواکي له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي چې تازه محتسبینو د کابل ښار په زیاتو برخو کې ځوانې افغانې نجونې د بې حجابۍ په تور نیولي او بندیانې کړي دي، د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یوناما غوښتي چې د افغانستان په اړه د یوه اړخیزه راپورونو له خپرولو ډډه وکړي. حنفي پرون شنبه کابل کې یوې غونډې ته ویلي یوناما د راپورونو په خپرولو کې له طالبانو سره مشوره وکړي، که چیرې مشوره نه کوي خپله دې هم له قضاوت کولو تیر شي. دا په داسې حال کې ده چې یوناما تازه ویلي طالبان افغان نجونې د بد حجابۍ په تور نیسي او وروسته یې بیا د پیسو په بدل کې خوشي کوي. ملګرو دا وه زمونږ خبري ټولګه. که تاسو هم د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.